یو کس ته یو ډیر زوري حاجت را پیښ شوی دی او دی غواړي چې زما د حاجت دی الله رب العزت زر تر زره پوره کړي. په دې غرض سره که یو انسان د یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا یا الله وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې هر قسم حاجت به الله رب العزت د غیبونه پوره کړي. غیبي اسباب ورته الله رب العزت برابري او د دې انسان چې ته څومره حاجتونه دا ټول حاجتونه به الله رب العزت د پوره کړي. زموږ عزتمندو کله کله زموږ ته یو ډېر ایمرجنسي حاجات راپېښ شي، لیکن د هغې حاجتونو پوره کېدل زموږ د تصور نه باري. زموږ ذهن دا موږ ته وایي چې دا حاجت زما نه پوره کېږي، نه پوره کېږي. اصل خبره دا ده چې موږ د الله د رحمت نه مایوسه شوي، چې کله په الله باندې باور زیاته وه او دا وظیفه پابندۍ سره کوې نو هر قسم د سخت نه سخت حاجت ته ولې نه الله رب العزت به تعالی د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. او که پوره نه شو نو بیا به د ستا عقیدې کې فرق وي، ځکه که ته یو ګولۍ وخورې که په هغې باندې د ستا عقیده وي او که نه خو هغه خپل اثر کوي. لیکن قرآن او حدیث یو داسې شی دی چې دې باندې عقیده مضبوطه ساتل ضروري دي. نو په نیک نیت او په نیک عقیدې سره یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتي یا الله دا وظیفه وکړه. اوس په ګوره که د ستا زرګونه حاجتونه ولري، هغه زرګونه حاجتونه به الله رب العزت د ستا پوره کړي. او داسې غیبي اسباب به ورته الله رب العزت برابري چې د ستا د عقل نه به هم اخوا وي، ستا ذهن به هغې ته نه رسي. نو زموږ عزتمندو دا هر قسم حاجت د هر قسم مشکل په وخت کې که دا وظیفه مونږ وکړو نو الله جل شانه به زمونږ هغه مشکلات ختم کړي. راځي وظیفه او د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د دې وظیفې دوه طریقې دي. یو هغه چې دا وظیفه یو کس په یوازې تن باندې کوي، د هغې الفاظو کې لږ شان چینجینګ دی. یا دا وظیفه مونږ په یوازې نشو کولی، ډېر کسان ځان سره کښېنو نو په هغې کې لږ شان چینجینګ دی. دا به څنګه کوو؟ نو که یو انسان دا وظیفه په یوازې تن باندې کوي نو هغه به دا وظیفه داسې کوي یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتي یا الله. که یو انسان په یوازې باندې کوي دا به څونه کوو نو بیا ته هم تعداد. او یو انسان ته په یوازې باندې ګران دی وایي چې یاره زه خو په یوازې باندې نشم کولی، ما سره به نور کسان کیني هغه به یې راسره کوي. نو د هغې لپاره د دې وظیفې کولو طریقه لږه شانتې دا ده، بس عمدغه د هغو د الفاظ دي لږ شان دي پکې چینجینګ دي او لږه شانتې دا هم ده. هغه بیا داسې وظیفه کې یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا یا الله. نو که یو انسان په یوازې باندې کوي نو د 5 واړه وخته لمونځ نه پس به دا وظیفه سره کرته کوي او د هغې نه پس به الله رب العزت ته لاسونه پورته کوي. الله جل شانه نه به سوال کوي چې کوم حاجت وي هغه به الله جل شانه نه غواړي. انشاءالله په لږو ورځو کې دننه به هغه ناممکنه حاجتونه چې د ده د هغې نه تمه مکمل ختې شوې ده رب العالمین به هغه حاجتونه پوره کړي. او یو انسان دی دا وظیفه هغه وایي چې یاره زه ځان له یوه خاص وظیفه جوړوم، نو په دې غرض سره هغه ته پکار دي چې دا وظیفه د ماسخوتن د لمانځه نه پس یا د سحر د لمانځه نه پس او یا د ماښام د لمانځه نه پس یو ځان له ځای کې به کښېني، ځان سره د کسان کښېني او 7,000 کرته دي یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا یا الله دا وظیفه وکړي. مخکې وروسته به 14 کرته درود شریف وي، درود ابراهیمي، هغه درود شریف کوم چې موږ په لمانځه کې وایو 14 کرته، او بیا 1000 مرتبه 7,000 کرته به دغه یو وظیفه وکړي. تر د یو هفتې پورې دا وظیفه انشاءالله پابندۍ سره وکړي. یو هفتې کې به الله رب العالمین انشاءالله چې دې وظیفې په برکت سره ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. څومره حاجتونه د ستاسو دي الله رب العالمین به درنه پوره کړي، چاهې که هغه د هر څه سره مطابق وي. محترمو
یو ډېره مبارکه وظیفه وه. بلکل د دې وظیفې نه تاسو ټول پیدا اخیستلی شئ او د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی.